د هیواد د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د یو مل پلاوي په مشرۍ نن سهار د بلخ مرکز مزار شریف ښار ته په سفر راغلی و. شیخ ندا محمد ندیم د تیر یوې اونۍ په لړ کې په شمال زون کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او بلخ پوهنتونونو څخه له نږدې لیدنه وکړه چې د سفر اصلي موخه یې دیني او عصري زده کړو ته وده او پراختیا ورکول، د ښوونکو او زده کوونکو د علمي ظرفیت لوړول او په پوهنتونونو کې د شته ستونزو هوارول دي. نوموړي له بهرنۍ هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان اوس مهال د ماسټرۍ او دوکتورا په کچه د استادانو له کمښت سره مخ دي. په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه دې په دې برخه کې همکاري وکړي. د هیواد د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په دې اړه وایي: همه افغان‌ها که خوب مستعد است بیرون از کشور رفتگی است اونا را دعوت بجهن و دیگه استادای ممالکی که میتونه که در کشور ما برای تحصیل محصلین ما برای ارتقای ظرفیت استادای ما در اینجا همراه ما همکاری بکنن، همه استادان در اینجا جلب بکنیم. اگر به شکل دائمی می آیا، اگر برای یک مدت کوتاه می آیا، همین استادا از ترکیه باشه، از پاکستان باشه، از ایران باشه، از اندونزیا باشه، از هر مملکت که باشه که در اینجا میتونه که همراه ما همکاری بکنن. شیخ ندا محمد ندیم د هیواد ټولو فارغ شویو زده کړیالانو ته پوره ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به دندې پیدا کوي او د خپل مسؤلیت او مکلفیت وباله. نوموړی وایي تر دا مهاله پورې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په سلګونه زده کړیالان په دولتي ادارو کې پر دندو ګمارلی دي. به وزرای محترمین گفتیم که همه جوانایی که نو فارغ میشه جای بیتین در وزارتایتان. الحمدلله عملا همه اقدام شده. محترم وزیر صاحب مالیه 100 نفر محصل گرفتن، 50 نفر تقرر حاصل کردن، 50 نفر در حالت تقررند. محترم وزیر صاحب هوانوردی خودی از ما درخواست کرده که در پلان رشته به ما محصلین بکار است استادا نو فارغ شده. از دیگه وزرا ما درخواست ما است. کوشش میکنیم که برای همین جوانای ما کار پیدا شوند. ورته مهال د بلخ پوهنتون استاد صالح محمد راسخ لوړو زده کړو وزارت ته د ستونزو د حل سربیره وړاندیز وکړ چې د دیني مدرسو په نصاب کې د پوهنتون او مدرسې ترمنځ د واټن له منځه وړلو په هدف یو شمېر عصري مضامین هم ځای پر ځای کړي. استاد صالح محمد راسخ په دې اړه وایي: نه تنها در سیستم وزارت تحصیلات عالی بلکه در نصاب مدارس دینی که خارج از چوکات وزارت محترم هست و یا داخل چوکات وزارت معارف یا دیگر وزارتخانه ها در سیستم امارت اسلامی موجود هست، ضرورت هست که یک تجدید نظر شود و بعضی مضامینی که بسیار بسیار ضرور هست در نصاب مدارس دینی هم گنجانیده شود. مثلا اصول نگارش باید تدریس شود، ادبیات تدریس شود و تاریخ اسلام باید تدریس شود. په همدې حال د بلخ والي مرستیال مولوي عبدالهادي ابو ادریس د دیني او عصري زده کړو په ارزښت خبرې وکړې. هغه ښوونځي او پوهنتونونه د انسان جوړونې او خدای پیژندنې غوره ځای یاد کړ او له ځوانانو یې وغوښتل چې په کار ده خپل هیواد د علم او پوهې له لارې اباد او ودان کړی. نوموړی په دې اړه داسې وایي: همین پانتون‌های همین مدارس‌های دینی پانتون‌ها این مرکز انسانساز است، مرکز تولید انسان هاست که انسان ساز میشه، انسان به خدا با پر از میوه و ثمر انسان ثمره پر از میوه جور میکنه. این پانتون‌هایی است که انسان‌ها با خود علم که حاصل میکنه، بعد از حاصل کردن علم در میدان عمل میآید، بعد از آمدن در میدان که به خود علم تقوا را حاصل میکنه. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د پوهنتونونو د لابراتوار کولو لپاره 250 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې چې د روان کال تر پایه به د هیواد ټولو دولتي پوهنتونونو لپاره د لابراتوار اړوند توکي وپیري. د یادونې وړ ده چې د علمي زده کړو د پیاوړتیا او عملي کار کولو په موخه د زده کړیالانو لپاره تېره ورځ په کابل پوهنتون کې د عمومي کلسټر څانګه فعاله شوه.